السلام علیکم ګران خوږو دوستانو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو زه یم سید الله حسن وزیر بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نوې ویډیو کې مې تاسو ته د فیسبوک آیډي د ښایسته کولو لپاره نوي خوندور اوږده زبردسته بایو راوړي دي چې واقعا دغه بایو به ستاسو ډېر خوښ شي. راځم تاسو ته دغه بایو درښایم چې څنګه یې کپي کولی شو او څنګه یې موږ په خپله آیډي باندې لګولی شو. نو مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم په خوراتونه هیله کومه چې که تاسو زموږ سره په دغه چینل کې نوي یاست مهرباني وکړئ زموږ چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ او که څوک دغه ویډیو په پیج باندې ګوري نو هیله ده زموږ پیج هم درسره لایک او فالو کړئ. د دې لپاره دوستانو تاسو راشئ خپل فیسبوک ته. کله چې دوستانو تاسو خپل فیسبوک ته راغلی خپل فیسبوک آیډي پروفایل ته به راشئ. زه د خپل فیسبوک آیډي پروفایل راخلاصوم. دوستانو یو دغه بایو دی تاسو ته ښکاري اوږد لانګ بایو دی او دوه نور بایوګانې دي چې تاسو ته درښایم تاسو په خپل فیسبوک آیډي باندې لګولی شئ. دوستانو څنګه دغه بایو موږ کپي کولی شو د هغې لپاره ما تاسو دغه بایو د ویډیو لاندې ډسکرپشن کې هم اچولی دي. همدارنګه څنګه یې د ډسکرپشن څخه کپي کولی شو هغې لپاره ما تاسو ته تیاره ویډیو جوړه کړې ده هغه لینک هم ډسکرپشن کې شته او که تاسو له هغه ځایه نشئ کپي کولی زما د ټلیګرام ګروپ چینل لینک په ډسکرپشن کې شته تاسو زما د ټلیګرام چینل څخه هم ترلاسه کولی شئ. او دې ته ورته که څوک دغه ویډیو په فیسبوک باندې ګوري نو هغوی لپاره تاسو د ویډیو نه پورته به لینک وي په هغه کلیک کوئ ټلیګرام چینل څخه یې ترلاسه کولی شئ. زه به تاسو ته په کمنټ کې هم دغه بایوګانې واچوم تاسو کپي کولی شئ. کله دوستانو تاسو مخکې هم په فیسبوک آیډي کې کوم بایو پیسټ کړی په همغه بایو باندې کلیک وکړئ ایډیټ اپشن ته راشئ. کله چې ایډیټ ته راغلی دوستانو نو دغه بایو په تاسو ترې ریموو کړئ او تاسو ته د نور دوه بایوګانې درښایم چې موږ څنګه هغه په خپل فیسبوک آیډي باندې لګولی شو. کله دوستانو تاسو دلته راغلی زه راځم او دغه نور بایوګانې چې دي دا هم تاسو ته درښایم. دوستانو دغه دوه نورې بایوګانې چې دي ډېرې ښایسته بایوګانې دي ستاسو د فیسبوک آیډي سره به ډېرې ښایسته ښکاره شي تاسو ته ښکاري. دوستانو دا هم یو ډېر خوندور بایو دی چې تاسو فیسبوک آیډي ورسره ډېره ښایسته ښکاري او دې ته ورته دا بل بایو چې دی هغه تر دې لا هم ښایسته دی. زه تاسو ته اوس درښایم. او دوستانو دا بایو چې دی دغه هم ډېر اوږد او ښایسته خوندور بایو دی تاسو ته ښکاري. نو دغه بایوګانې تاسو کولی شئ خپل فیسبوک آیډي باندې ولګوئ خپل فیسبوک آیډي مو ورسره ښایسته کړئ. نو دوستانو دا وه زموږ ویډیو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوي که چېرته تاسو دغه ویډیو خوښ شوي وي لایک کړئ او کومه پوښتنه یا غوښتنه لرئ موږ ته کمنټ کولی شئ. مننه ښه وختونه ولرئ.